د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په 2023 کال کې څه باندې 2000 ترهګریز بریدونه ثبت کړي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د غوایي 28 ویلي دي چې په 2023 کال کې د 2015 ترهګریزو بریدونو په پایله کې د 400 سرتیرو په ګډون 1215 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغو بریدونو د عاملینو نومونه نه دي اخیستي. د یاد وزارت د شمیرو له مخې د دغه ترهګریزو بریدونو په پایله کې چې په بېلابېلو ښارونو کې ترسره شوي 2593 تنه ټپیان شوي هم دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډیری بریدونه په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د روان میلادي کال د جنوري له پیل راهیسې یوازې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شاوخوا 1500 ترهګریز بریدونه ثبت شوي دي. په دغه ثبت شویو بریدونو کې د 113 ملکي وګړو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغو بریدونو عاملین نه دي په ګوته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مؤسسې په یو راپور کې لیکلي وو چې په تېره یوه میاشت کې په دغه هیواد کې ترهګریز بریدونه 80% زیات شوي دي. دغه مؤسسې زیاته کړې چې په مارچ میاشت کې پاکستان کې 50% وسلوال بریدونه شوي، خو دغه هیواد په اپریل میاشت کې د 70 ترهګریزو بریدونو شهید وو. همدغه راز د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو بریدونه 65% او ځانمرګي بریدونه بیا 50% زیات شوي دي. آصف دوران یې دعوه کړه چې په دغو ځانمرګو بریدونو کې افغان وګړي هم لاس لري.